علیکم په خیر راغلی. زه محمد اسحاق، تاسو ګوره ډسکور پښتونخوا. په دې وخت کې زه په درګۍ کې موجود یم او بیا په درګۍ کې په کیمپ کې دا ډېره ښکلې او ښایسته علاقه ده. نو راځئ ستاسو سره د دې علاقې ښکلې او ښایسته نظارې شریک کړو. که تاسو وګورئ دا اوبه راغلي ټول د سوات نه او دا یخې اوبه دي. د دې نه اخوا بیا کیمپ دی. نو راځئ تاسو کیمپ طرف ته بوځو او د کیمپ طرف نظاره ستاسو سره شریک کړو. امیر څنګه یې؟ ماشاءالله ماشاءالله. لوی نر په غاړه ښکلې او ښایسته آبادي تاسو وګورئ ماشاءالله. دا د وطن ښکلا ده او زموږ وروڼه پاتې کېږي د دې اوبو په غاړه باندې. تاسو وګورئ ماشاءالله. تاسو وګورئ بالکل څنګه چې افغانستان کې زړه آبادي داسې هم دا آبادي ده. لکه دی دا مامان بیګ راوستو، دا زموږ بل مشر دی او زړه آبادي ټوله ماشاءالله له خیره سره. او دا ښکلی بازار دی پکې بیا یو. ماشاءالله تاسو وګورئ څومره ښکلې او ښایسته آبادي ده د خپل وطن. ملګرو درګۍ کیمپ چې زړه آبادي ده خو ډېره ښکلې او ښایسته نظاره ورکوي. دا زموږ د وطن ښکلاګانې دي، زموږ د وطن نظارې دي، زموږ نور مشران دي ناست چې خپل دوکانونه کې دلته کې زموږ نور مشران دي چې د نیر په غاړه باندې ناست دي، د یخو اوبو په غاړه باندې. سلام علیکم ماجانو، څنګه یې خیر دی؟ دا زموږ مشران دي ماشاءالله ماشاءالله. دا پکې آیسکریم دي دلته کې. زموږ نور مشران دي دلته کې. هغه د نیر په غاړه ښایسته هوټل وګورئ. دا نظارې تاسو په وطن کې میلاویږي بل ځای نه. دا د کلي زړې کوڅې ماشاءالله.